ولد امروز خان سیلات کوٹ عبداللہ ولد امروز خان سیلات کوٹ وقاص احمد ولد عالم خان انات کوٹ ما خو ډېر نیک اعمال نه وکړي دا دومره غټې درجې ما ته د کوم طرف نه میلاو شي وایي دلته به وویلی شي چې ستا د مرګ نه وروسته ستا بچو ستا دپاره استغفار او بخښنه غوښتله د هغې نتیجه دا ده چې الله تعالی دا غټې درجې درکړي نو په کار دا ده چې موږ په خپل هم دین زده کړو او که په خپله راته نه وي زده نو چې دې مدارسو دې علماو ته خپل بچي حواله کړو چې زمونږ د دین او د دنیا په کار باندې راشي الله جل جبرائیل علیہ السلام اسمانی پروان راوڑلا ورطوی اقرال والولا ما انا بقارین ما چری لستل ندکڑی 40 سال بعد نسکولشتا نمدرسشتا بالکل سا پروگرام نشتا دلی کلو ما انا بقارین زلستن کے نیمان استاذ اولی جبرائیل علیہ السلام بہر صورت دودری پر غاڑا ورکڑا نچکلا آسمانی پیغام زڑتا ورپریوتو اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ والولا گورا کار دا دلستلو ډیر اهم کار دی کته تپوسو کې الکه سشه کې سبق وایما سکول دی سبق مدرسه دا سبق دوڑو تو سبق وائی سبق مطلب سے دے مخ کے زم کنا سبقت کو ما نو پلستل بانے بتا مخ کے کیے گی دا پٹے مخ کے شاڑو دا کمرے نوی دا چار دیواری نو وزر آگلے ہو او چکل عدلتا پروگرام پڑھنا لکھنا شروع شوا اس گورا سپینگری ناستی خکولی طلبا ناستی پدے پڑھائی کی ساجیبت ترتیبو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا پڑھانا شروع کرلا دعوتی ورکو دعوت شروع شو لستل بکے ستا مسئلہ بچی کم خبر بلولی بسم ربکا خلق دا اللہ دنم سر ناشنا دے خلق بغاوت کڑے دے اللہ نپی جنی دا اللہ نباغیان دی خلق باغیان کور دا اللہ خانہ کعبہ لات پکے پروت دے منات پکے پروت دے عزا غندی بت کدیدی غٹ بتان دی جوڑن پخپلاس کی ویم تراشی پخپلاس سجدم و تلگئی و تیغوانیم دا غبتنا دا سدا خلق دا اللہ سر ناشناو دا اللہ سر تعرفناو چی بالکل باغیان نبی علیہ السلام کار شروع خبر شروع کړه نو خبر څه خبر آسانه د مخلوق نه د نکیدو یقین او د خالق نه د کېدو یقین د اسمان د مالک سره رابطه جوړه کړي د اسمان د مالک سره تعلق جوړ کا د خلقو د الله سره تعلق نو چا با بوټی تا چا غټی تا چا ونی تا چا قبر تا خپل خپل حاجت رواو اوس ګورا
څو خوشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر کوي ابو بکر صدیق عمر فاروق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خدیجۃ الکبری خبر رو خرشوا ماحول ډیر د تیاری ماحول دی لاندې پزمکه باندې تور تیار د یو اسماني رڼا رااله د اسمان الله جل جلاله یو اسماني کتاب راولېږلو داس کتاب دے نور اندر رڼا والا کتاب دے اس دا آسمانی پیغام خوریگی چې د اخر عملی جام واغستلی شي د هر انسان په بدن باندې د الله کتاب ښکاري د هر انسان په زندگی کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سنت ښکاري نن الله دې زمونږ استادو په حال باندې رحم وکړي مسلمان سره علم هم سناسه شته مسلمان سناسه د قرآن نم خبر دی خدا کم مقصد چې دریم دی د الله د نبی هغه نه زما په زندگی کې ښکاری او نه د هر مسلمان په زندگی کې ښکاری څوک داسې شتي په یو کلی کې یا په یو علاقه کې چې هغه په خپل باندې نو دا هغه باره کې بل مسلمان وي چې دا یو فرد د 100% زندگی د قرآن او سنت او د اسلامی تعلیماتو مطابق ده داسې یو فرد دا چېرته په یو کلی کې په یو علاقه کې په یو خاریه کې اوسه پورې هېڅوک دا نشي ویلي چې داسې یو فرد ملاویږي او دا حضرات صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دا تابعین و تبع تابعین اللہ دی پی کروڑها رحمتنا اولیگی پا آغا دور کی دا سی یو فرد ملاوی دل چی آغا پا قرآن بانی پوئی دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث بانی آغا پوئی او آغا دا آغا پا زندگی کی نہیں دا سی یو پرد پا آغا دور کی نملاوی دو